شهزادګۍ هیز په ډیرو پخوا وختونو کې د جاپان په پخوانۍ پلازمینه کې د شاهزاده تویوناري فوجیوارا په نامه یو عزتمن سیاستوال د هغه میرمن شهزادګۍ موراساکي او د دوی ښکلې لور هیزهایم اوسېدل. هغوی خوشحاله ژوند درلود تر هغې چې یوه ورځ شهزادګۍ موراساکي ډیره ناروغه شوه. هغه پوهېدله چې تر ډیره به ژوندی پاته نشي، نو یې خپله لور هیزهایم چې هغه وخت یوازې 15 کلنه و راوغوښته. هیزهایم نه پوهېدله چې څه روان دي، خو حتی هماغه وخت هم په خبره پوه او زړه سواندې نجلۍ وه. مورې، زما ګرانې، فکر کوم چې زه باید نوره لاړه شم. ته چېرته ځې مورې؟ یوې نوې ښکلې نړۍ ته زه له تلو پرته بله لاره نه لرم ګرانې. کله چې زه لاړم ته باید زړوره اوسې، پوه شوې؟ ژړه مه ګرانې او تل دې په پلار باندې پام کوه. سمه ده مورې. هیزهایم، یو هوښیار انسان تل د مشرانو درناوی او پر کشرانو شفقت کوي. له ټولو سره په مینه او درناوی چلند کوه لورې. د هر هغه څه لپاره چې ژوند یې درکوي منندویه اوسه او د سختۍ پر مهال له صبر او زغم څخه کار اخله. ته نه پوهېږې ګرانې چې په دې ساده شیانو کې څومره قوت نغښتی. هغوی به تا د ژوند له سختو شیبو وباسي. ښه مورې. او په پای کې ګرانې، کله چې زه لاړه شم ستا پلار ښایي بل واده وکړي. د هغې له نوې مېرمنې سره ښه چلند کوه او همداسې مینه او درناوی یې کوه لکه زما یې چې کوي. همداسې به وکړم مورې. او له دې سره موراساکي خپله وروستی ساه وکښله. کلونه تیر شول او شهزاده تویوناري له شهزادګۍ تیریوت سره واده وکړ. تیریوت په ځیرکتیا او مهربانۍ کې هیڅ شهزادګۍ موراساکي ته نه ورته. تیریوت بخیله او شیطانه وه. هر کله به یې چې هیزهایم ولیده نو زړه به یې له بخیلي اور اخیسته او له ځان سره به یې همدا ویل: هغه زما لور نه ده، زه له هغې سره مینه نشم کولی. مورې، وګوره ښوونکي ماته څه وویل. اغلې، هغه د کوتو په غږولو کې ځانګړی مهارت لري. ستاسو لور به ستاسو د ویاړ جوګه شي. اوه، هغه زما لور نه ده. مورې، ما دا شعر لیکلی، په لوړ غږ یې تاسو ته ولولم. اوه، ما مه تنګوه هیزهایم. زه ستا د مسخره شیرونو لپاره وخت نه لرم. ورکه شه له دې ځایه. زما ګرانې شهزادګۍ، له دې چلند څخه یې نه خفه کېږي؟ ځینې وختونه خفه کېږم، خو کله چې د خفګان احساس وکړم بیا په ژوند کې د ټولو خوشانو په هکله فکر کوم او پوهېږې له دې سره بېرته خوشحاله کېږم. مور به مې رښتیا ویل، مینه، درناوی، شکر او صبر موږ ته قوت راکوي تر څو ستونزې مو حل وي. هیزهایم به تل د تیریوت درناوی کولو. هغه ورځ تر بلې لویېدله او یوه ډیره زیرکه او بااستعداده پیغله ترې جوړېده. هغې په خپلو زده کړو کې ډیر زیار ایستو، په ورزش کې هم ډیره ښه وه. توره وهل او غشې ویشتل یې د یوه جنګیالي په څېر و، خو له شاعرۍ او موسیقي سره یې تر نور هر څه ډیره مینه لرله او په همدې دوو کې یې ځانګړی استعداد درلود. ډیر ښایسته شهزادګۍ. ښاغلیه، موږ هیڅکله په خپل ژوند کې دومره ښایسته موسیقۍ نه وه اورېدلې. شهزادګۍ هیزهایم د خپلې شاعرۍ او موسیقي په خاطر په ټول جاپان کې مشهوره ده. زه در باندې ویاړم ګرانې. ته د فوجیوارا کورنۍ ریښتونې ځایناستې یې. ښاغلیه، وبخئ، یو خبرچی د لوی امپراتور له دربار څخه راغلی. هیله کوم دننه یې راولی. نیکې هیلې شهزاده تویوناري، ما ستاسو لپاره د لوی امپراتور یوه غوښتنه راوړې. د هغوی غوښتنه زما لپاره امر دی. ووایه، زه د هغوی لپاره څه کولی شم؟ د پسرلي او لمر د لوی جشن لپاره امپراتور غوښتنه کړې تر څو شهزادګۍ هیزهایم د شاهي ماڼۍ په لوی کنسرت کې کوتو وغږوي او شهزادګۍ تیریوت یې له تولې سره ملتیا وکړي. هیله کوم زموږ لوی امپراتور ته ووایئ چې دا به د دوی لپاره د ویاړ ځای وي چې په لوی کنسرت کې موسیقي وغږوي. نو شهزادګۍ هیزهایم او تیریوت لوی کنسرت ته لاړې.
هیزهایم دومره خوندوره او ښکلې موسیقي وغږوله چې ټول خلک پکې ډوب شول. په هغه مهارت چې هغې موسیقي وغږوله د تریود تر وړتیا ډیره اوچته وه، ځکه تریود ټمبله وه او تمرین یې نه و کړی. له لږ ځنډ وروسته تریود نور ونه شو کړی چې له هیزهایم سره خپل انډول وساتي او له یو ځای غږولو یې لاس واخیست. خو هغې ته د چا پام نه و، ځکه د ټولو پاملرنه د هیزهایم په زړه پورې موسیقي ته وه. د کنسرت په پای کې امپراتور په خپل خبرچی هیزهایم ته واستولو ترڅو هغې ته دا ووایي: شاهزادګۍ هیزهایم، امپراتور ډیر خوښ دی او وایي چې جاپان ډیر بختور دی ځکه په خپله خاوره کې تاسو غوندې استعدادونه لري. هغوی له تاسو څخه منندوی دي چې دلته راغلاست او د هغوی د ستاینې د نښې په توګه ما ته اجازه راکړئ چې تاسو ته د شاهي خزانې څخه 10,000 تر ټولو قیمتي ګاڼه ډالۍ کړم. د لوی امپراتور ستاینه زما لپاره ګاڼه دي. هیزهایم! د شاهزادګۍ تریود دا ځل تر بل هر وخت ډیره بخیلي راغلې وه، ځکه چې لوی امپراتور پخپله د هیزهایم ستاینه وکړه. هیزهایم اوس دومره قدر درلود چې د امپراتورۍ تر ټولو لوی شاهزادګۍ هم نه درلود. تریود دا هر څه نشو زغملی، خو هغې څه کولی هم نشو ځکه مهربانه شاهزادګۍ د ټولو خلکو ملاتړ له ځان سره درلود. تریود ډیره هڅه وکړه چې شاهزاده تویوناري ته درواغ ووایي. شاهزاده ته کټ مټ هغه څه ووایه چې ما درته وویل. وګوره چې زموږ لور نن څه وکړل. هغه په ما غوسه شوه ځکه چې د حمام اوبه یې ګرمې نه وي، نو اوبه یې زما په مخ راوشیندلې. ښه هڅه تریود. زما خوښیږي چې داسې ټوکې راسره وکړې، خو زه پوهیږم چې زما هیزهایم هیڅکله داسې نشي کولی. نن چې کله ما د تولې تمرین کاوه، هیزهایم راته مزاحمت وکړ. مزاحمت یې درته نه کاوه ګرانې. زه ډاډه یم چې هغې هڅه کوله تر څو ستا غلطي اصلاح کړي. تریود هر څه وکړل، خو شاهزاده هیڅکله حتی د یوې شیبې لپاره هم په هیزهایم شک یا غوسه ونه کړه. د تریود ناهیلي ورځ په ورځ ډیرېده، تر هغه چې یو ورځ هغې پریکړه وکړه چې نور دا هر څه نشي زغملی. دوی د شاهزاده په دربار کې وو چې د امپراتور خبرچی راغی. او شاهزاده تویوناري، ما یوه ډیره اړینه غوښتنه راوړې چې نه یوازې د امپراتور بلکې د ټول جاپان غوښتنه ده. زه ستاسو ټولو لپاره څه کولی شم؟ زموږ امپراتور ناروغ دی. هغه د هغه سیلونو په هکله چې زموږ د هیواد ټولې غلې وړلی شي ډیر اندېښمن دی شاهزاده. موږ باید د برېښنا، تندر، باران او سیندونو اروا خوشحاله کړو تر څو آسانی راولي او زموږ ځمکې وساتي او زموږ د امپراتور روغتیا بیرته راوګرځوي. زه پوهیږم حالت په رښتیا ډیر کړکېچن دي، خو نه پوهیږم چې زه څرنګه مرسته کولی شم. شاهزادګۍ هیزهایم یوه ماهره شاعره ده. که هغه د تندر، برېښنا، سیندونو او باران ارواح ته یوه دعا ولیکي، نو ښایي چې هغوی خوښ شي او زموږ ځمکې پریږدي او زموږ د امپراتور روغتیا بیرته راوګرځوي. هیزهایم؟ پلاره، دا یو لوی مسؤلیت دی. زه به خپله ټوله هڅه وکړم تر څو د امپراتور او ارواده چوپړ جوګه شم. ما ته لږ وخت راکئ. تاسو هر څومره وخت چې غواړئ درلودای شئ، چې کله چمتو شوئ موږ خبر کړئ. هیزهایم حیرانه وه چې څرنګه غوسه شوې ارواح خوشحاله کړي. هغې هر ځل د خپل مور د مشورې په هکله فکر کولو چې ویلي یې وو. هیزهایم، یو هوښیار انسان تل د مشرانو درناوی او پر کشرانو شفقت کوي. له هر چا سره په مینه او درناوي چلند کوه. د هر هغه ښه څه لپاره چې ژوند یې درکوي منندویه اوسه او د سختۍ پر مهال له صبر او زغم څخه کار اخله. ته نه پوهیږې ګرانې چې په دې ساده شیانو کې څومره قدرت نغښتی. هغوی به تا د ژوند له سختو شیبو وباسي. هیزهایم پریکړه وکړه چې د خپل شعر موضوع مینه
درناوی، شکر او صبر وټاکي. د مناسبو کلمو د ترلاسه کولو لپاره به یې موسیقي غږوله. هغه ځنګل ته لاړه تر څو د طبیعت له اروا سره ونښلي او بیا یې خپل زړه پرېښود چې کلمې یې ذهن ته ورسوي. په لږه موده کې هغې د تندر، برېښنا، باران او د رودونو د اروا لپاره یو اوږد او ښکلی شعر ولیکو. هغه د توتسوتا په غاړه ودرېد او خپل شعر یې پورته د اسمان په خوا ونیو او له زړه نه یې هغه شعر ویلو او د ټولو پام یې هغه ښایست، مینې، درناوي، شکر او صبر ته اړولی و چې د هغې په الفاظو کې نغښتې و. دعا قبوله شوه او په یو ورځ کې باران ودرېده. رودونه په شا شول او سیلونه ودرېدل. امپراتور بیرته روغ شو او هیزهایم په خپله د امپراتور لخوا وستایل شوه. او اوس زه شهزادګۍ هیزهایم ته د جنرال چینجو لقب ورکوم چې د امپراتورۍ یو له تر ټولو ارزښتمنو ویاړونو څخه دی. ډېر ښه هیزهایم. په رښتیا چې دا د شهزادګۍ لپاره یو لوی او نه هېرېدونکی ویاړ و. کله چې شهزادګۍ تریوت خبره شوه نو د هغې بخیلي له حد او اندازې واوښته. یوه ورځ، خدای پامان ګرانې، زه به په څو اونیو کې بیرته راشم. امپراتور په بل چا اعتبار نشي کولی. زه ډاډه یم په دې موده کې چې زه نه یم تاسو دواړې به د سیمې چارې سمبال کړئ. خدای پامان پلاره، په ځان پام کوئ. خدای پامان ګرانه. شهزادګۍ تریوت د شهزاده تویوناري له تلو سره موقع ولیده. هغه د کتودا په نوم یو خدمتکار راوغوښت. کتودا، هیزهایم د هیباري غرونو ته بوزه. آغلې، هیباري غرونه د هیواد تر ټولو وژونکي غرونو دي. هیڅوک هلته تر یوې ورځې ډېر ژوندي نشي پاتې کیدی. ځکه خو غواړم چې هیزهایم هلته بوزې کتودا. که زه له هغې وغواړم چې ستا ملتیا وکړي نو هغه کمعقله به هیڅکله زما له خبرې سرغړونه ونه کړي. هغه هلته خوشیکاو ته بیا هیڅکله دې ماڼۍ ته مه راځه. اعلی حضرتې، که ته زما امر ونه منې نو ته پوهیږي چې ستا د شهزادګۍ په توګه زه تا ته ډیره سخته سزا درکولی شم. زوړ سړیه. سمه ده اعلی حضرتې. په بله ورځ کتودا شهزادګۍ هیزهایم د هیباري غره ته بوتله. کتودا، زه دې ولې دلته راوستم؟ چینجو هیزهایم، شهزادګۍ تریوت له ما وغوښتل چې تاسو دلته پرېږدم، خو زه دا کار نه کوم. کتودا، ته اړتیا نه لرې چې دلته له ما سره یو ځای ومرې. بیرته لاړ شه. ته پوهېږې چې زه د ځان ساتنه کولی شم. مینه، درناوی، شکر او صبر هر وخت زما په ژوند کې معجزې کوي. زه پوهېږم شهزادګۍ، تاسو د تندر، برېښنا، باران او سیندونو اروا غوسه د خپلو ځانګړتیاو پر مټ خوشحاله کړې. تاسو د ځنګل روح هم خوشحاله کوی شئ. خو زه هم ستاسو په وړاندې مسؤلیت لرم. ما ستاسو د میرې خبره ومنله ځکه چې که چیرې مې د هغې خبره نه ومنلې نو هغې به ستاسو په حق کې له دې هم خطرناکه کار کړی و. نو ځکه موږ دلته پاتې کیدای شو تر څو بیرته په ملکي حمله وکړو. نه، هغه ښایي زما سره بخیلي ولري، خو هغه یوه ښه ملکه ده. زه به هغې ته زیان ونه رسوم. او که چیرې بیرته لاړم هغه شاید زما د ځورولو په موخه نورو ته زیان ورسوي. موږ باید ځینې شیان د ژوند پرېکړې ته پرېږدو. کتودا، که حکومت وکم نو زما پلار به دلته راشي تر څو ما پیدا کړي. کتودا د هیباري غره په ځنګل کې یوه کوچنۍ خونه جوړه کړه. هغه او میرمن یې همالته له شهزادګۍ هیزهایم سره پاتې شول. په همدې وخت کې شهزاده تویوناري بیرته راګرځېدلی و او د هیزهایم د ورکېدو د خبر په اورېدلو سره حیران و. هغې ټول هیواد وکتلو خو د هغې کومه نښه یې ونه مونده. څو میاشتې تېرې شوې. یوه ورځ، بخښنه غواړم شهزاده، خو موږ ټول هیواد وکتلو. امپراتور په خپله ټولو اتو لوریو ته د پلټنې ډلې لیږلي، خو د چینجو هیزهایم هیڅ نښه نه ده موندل شوی. زه به لاس په سر نشم. زما لور له ځنګلونو سره مینه لرله.
په یاد مو دي چې هغه ځنګل ته تللې وه تر څو د تندر، برېښنا، باران او رودونو د اروا لپاره د شعر لیکلو لپاره الهام ومومي. زه به د هېواد تر ټولو لویو ځنګلونو ته لاړ شم. ښاغلیه، امکان نه لري چې شهزادګۍ د دا دومره میاشتې په ځنګل کې اوسېدلې وي. ډېر وخت کیږي. زما لور د تندر، برېښنا، باران او رودونو اروا خوشحاله کولی شي. آیا هغې به ونه شي کولی چې د ځنګل اروا خوشحاله کړي؟ خو ښاغلیه، ولې شهزادګۍ په خپله بیرته نه ده راګرځېدلې؟ هغه به د بیرته نه راګرځېدو لپاره دلیل لري. کله مې چې ومونده نو وبه یې پوښتم. زه به له سبا سهار څخه پیل وکړم او هیڅ څوک باید زما په پلان خبر نشي. سمه ده ښاغلیه. په سبا سهار شهزاده تویوناري پلټنه پیل کړه. حتی شهزادګۍ تیریوت هم د هغې له پلان څخه نه وه خبر. شهزاده څو اونۍ پلټنه وکړه. هغه باور درلود چې ایسهایم ژوندی ده او هغه ډاډه و چې پیدا کوي به یې. وروسته له 4 اونیو پلټنې یوه ورځ هغه هیباري غره ته راورسېد. هلته د یوې چینې سره ودرېد چې اوبه وڅښي. دا غږ د څه شي ده؟ آیا کیدای شي د هغه اوسي؟ هیسهایم! پلار جانه! زما لورې، ما کوم ځای و چې په تا پسې مې ونه کتلو. زړه مې راحته شو چې ومې لیدلې. ته ښه یې ګرانې؟ ښه یم پلار جانه. شهزادګۍ هیسهایم او کتودا هر څه تویوناري ته وویل چې څنګه شهزادګۍ تیریوت دسیسه جوړه کړې وه تر څو هیسهایم ته زیان ورسوي. شهزاده تویوناري ډیره په غوسه و. هغه ښځه باید سزا وویني. یوه ښځه چې زړه یې ټول له بخل څخه ډک وي څرنګه کولی شي چې د مینې، درناوي، شکر او صبر لپاره په خپل زړه کې ځای ولري او خپل هیواد او خلکو ته خدمت وکړي؟ شهزاده تویوناري امر وکړ چې تیریوت د تل لپاره له جاپان څخه وشړل شي. هیسهایم لویه او د جاپان یوه تر ټوله غوره واکمنه شوه چې د مینې، درناوي، شکر او صبر د اصولو په رڼا کې په خپلو خلکو حکومت کاوه.